پښتو وکه قسم لاس په یاري راکت سام لاس په یاري راکت سام پینټو کې د ناکام سي چې زما ملنګ کې پام سي چې زما ملنګ کې پام سي په غضب دې کم اخته لتا مې څه غوښته ښایسته لتا مې څه غوښته ښایسته هغه مطلب یار ماما شور کې پر ټول شار ماما شور کې پر ټول شار اگر کلی کې خار باز زما یار خاص لکه باز دی زما یار خاص لکه باز در کتاب وجدا کسا د زما مینا حاجباد زما مینا حاجباد پشایستو نست باور ځوانانو مکوي تشار ځوانانو مکوي تشار راکه داسې یار چې څه بدماشي وسندار چې څه بدماشي وسندار تا ته خواست کوم ستا یار یم کنې ډېرو ته غټ ښار یم کنې ډېرو ته غټ ښار یم شام کوي د مسمر زاده ونیم پالتو لګیا دا ونیم پالتو لګیا پدین خاکسار نمیږي بیا پرواز لکی وسیږي بیا پرواز لکی وسیږي سر دسمال در سر تړي زما د یار خوی انقلابي زما د یار خوی انقلابي مرد به یو مرگ بیلوی غمازان های زان شرموی غمازان های زان شرموی ما پوکش ارهرمان وچی هر چال زما گران وچی هر چال زما گران
لکه بنګ لري لبان بلې له زور ډک چشمان بلې د زور ډک چشمان فرمای د خلیل خان نوی سړک والا اسماعیل پوپل جمال ارغنداوی نظر احمد پوپل بلال احمد پوپل بشیر احمد جفوجی والا خاصه فرمایش دی سرادر صفدین خاکسار سردار گل و هرم جان و ما تگران در طول جهان و ما تگران در طول جهان دا بشیر و هرم جان پر سردار گل باندې ډیر ګران پر سردار گل باندې ډیر ګران عارفانو ته پیغام صفدین خاکسار دی شزوان دا صفدین خاکسار شزوان دا خلیل اشنا چې ژاړي د هر پو پاغواړي نوې سړک والا ته وایي اسماعیل پوپل پوپل نظر احمد پر بغل نظر احمد پر بغل کندهار کی چی وسیج خلیل خان اشنا نمیږي خلیل خان اشنا نمیږي بشیر احمد شایستا و ما تگران دی در هر څه دی خو وسی پرج خوجا دا بلال احمد پوپل د شایستا بلک گل د شایستا بلک گل دا جمال و ما تگران دی هر غنداو کی دی روشان دی هر غنداو کی دی روشان خلیل جان اشنا یاری کس در رکیب وسرا کیجی کس در رکیب وسرا کیجی